د عروج خپرندوی ادارې لخوا د مال خبري څانګې ته ښه راغلاست. په خوست ولایت کې د ښاروالۍ ادارې شیخ زاید پوهنتون ته څیرمه د یوه ډله ییز قبر د موندلو خبر ورکړی چې لږ تر لږه 100 جسدونه پکې ښخ سوي دي. یا د ښاروالۍ دوشنبه د سلواغې پر 23 ویلي چې دا ډله ییز قبر په څلبني سیمه کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره د یو بند د کیندنې پر مهال موندل سوی دی. د دغه ادارې په وینا دا کسان له خپلو جامو سره تر خاورو لاندې سوي وو چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د دې کسانو پیژندګلوي او د وژنې نیټه یې په ډاګه نه ده. له دې وړاندې هم د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې ډله ییز قبرونه موندل سوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د فلسطین پر رفح ښار د اسرائیلو برید غندلی او د دغه برید د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه یې کړې ده. دغه وزارت په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر زیات فلسطینیان په رفح ښار کې مېشت سوي او پر دغه ښار برید به اوسنی بحران لا پسې ژور کړي. په دې خبرپاڼه کې اسلامي امارات په ټولو نړیوالو او سیمه ییزو دولتونو غږ کړی چې په غزه کې روانه نسل وژنه پای ته ورسوي او د دغې غمزې د حل لپاره لاره هواره کړي. د احصایي او معلوماتو ملي ادارې د روان کال په مرغومي میاشت کې د هیواد د صادراتو او وارداتو په اړه ارقام راټول او تحلیل کړي چې په دې میاشت کې د هیواد د صادراتو ټولیز ارزښت 149.9 میلیونه ډالره او وارداتو ارزښت یې څه باندې 215.4 میلیونه ډالره دی. د احصایي د ملي ادارې شمیرې ښیي چې د روان کال او تیر کال په مرغومي میاشت کې تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته سوي وه. د ریاست الوزرا دفتر سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په تورخم کې د کډوالو له موقتي کمپ څخه د لیدنې پر مهال له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې افغان کډوال په زوره ونه باسي. د لومړي وزیر سیاسي مرستیال تورخم ته د خپل سفر پر مهال وویل چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ سوی او په ایران او پاکستان کې د مشتو افغان کډوالو په تیره بیا سوداګرو ته اړتیا ده چې افغانستان ته بیرته ستانه سي. او په پای کې د مرکزی بانک رئیس ملا هدایت الله بدری د عینک د مسو د استخراج او پروسس شرکت له رئیس لین بنتو سره وکتل او د افغانستان او چین ترمنځ د بانکي راکړې ورکړې د اسانتیا او په دې برخه کې د ستونزو د هواري په اړه خبرې وکړې. په دې کتنه کې د عینک د مسو د استخراج او پروسس شرکت رئیس ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د عینک د مسو د پروژې عملی کار پیل سي او دغه شرکت ژمن دی چې د دې کان د استخراج او پروسس ژر تر ژره پیل کړي. له ملتیا مو مننه.